عطارد لمر ته تر ټولو نږدې سیاره عطارد ده. د هغه د لیدو ډېر ښه وخت سهار وختي او مازدیګر مهال وي، خو کله چې لمر په اسمان کې وي باید هیڅکله دغه ستوري ته ونه کتل شي. دا ځکه چې سترګو ته زیان رسیږي، ان دا چې ممکن سترګې ړندې شي. له دې امله چې عطارد لمر ته ډېره نږدې ده، نو تودوخه یې د سانتي ګرید 420 درجو پورې رسیږي. دغه سیاره اتموسفیر نه لري. یو اړخ چې لمر ته دی تود دی، خو بل اړخ یې ډېر سوړ او کنګل دی. په بله بنا د عطارد تودوخه د ورځې لخوا په منځنۍ توګه د سانتي ګرید 190 څخه تر 450 درجو پورې او د شپې لخوا -180 درجې سانتي ګرید سره وي. دغه سیاره جامده ده او مخ یې لکه د سپوږمۍ په شان د ژورو کندو لرونکی دی. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.